کراچۍ کې په دومره ګڼ شمېر کې په دومره لوی تعداد کې او په دغه منځنۍ ګرمۍ کې چونکې ډېره سخته ګرمي هم نه ده لږه لږه ګرمي ده خو تاسو راغلي یئ زمونږ چې دلته د څومره ضلعو مشران دي زمونږ چې د واډونو مشران دي زمونږ خبریالان زمونږ ځوانان زمونږ تکړه او زیرک فکرونه ټولو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم ملګرو ته مې دا خواست دی چې مونږ به په خپله باندې دغه نننۍ غونډه دا بانډار دا به ښایسته کوو دا به د اړي ګډي ښکار کوو نو څومره چې زمونږ ملګري دي هغه به بره د دریځ ته د سټیج ته نه راخیږي شاته چې ملګري ولاړ دي دا به هم مهرباني کوئ کښېنئ به او دومره د نظم و ضبط سره دومره د احترام سره دومره د ډیسنټ او سیولایز انداز سره به دا پروګرام مخکې وړو چې کم از کم د کراچۍ د 3 کروړه عوام ته دا پته ولګي چې دلته 80 لاکه پښتانه واقعي د علم د فکر د عقل د دانش پښتانه دي دا د ژوند پښتانه دي نن به موږ په داسې انداز دا بانډار مخکې کوو دا زمونږ د تاجرانو انجمن دی که دا زمونږ د هوټل اسوسییشن مشران دي که دا زمونږ د هر ګوند هغه که هره پارټي ده د هغې سره تړون ساتي ټولو راغلو ښاغلو ته په خیر راغلی په یو ځای باندې وایم موږ په باقاعده ډول باندې شروع کوو So, starting with the name of Allah, the most powerful, merciful, indestructible and everlasting, I welcome all the distinguished and honorable guests in the prestigious gathering. This is what we can do for the Pashtun community, for the Pashtun culture. We are here in Karachi to bring back the scratch dignity of Pashtun community. We are going to have the message of peace, love and cultural diversity. We are thankful to the Arts Council Karachi and especially the President. He is the man for all season and what he is doing, this is the respect of different culture. We are the believer of coexistence and social cohesion. So, the ټول کراچۍ ته دغه پیغام ورکول غواړم چې زمونږ دغه کلتوري ماښام دا کلتوري بانډار د دې خبرې نیغ په نیغه ضمانت دی چې مونږ د امن خلک وو مونږ د مینې خلک وو مونږ د ژوند خلک وو او مونږ غواړو چې دلته د کلتوري تنوع وي دلته د هر فکر د هر مکتب د هر انسان قدر وي هم په دې خاطر باندې مونږ راغونډ شوي یو د عزیز مانیروال لاله د دغه 2-3 شعرونو نه شروع کوم چې که د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي او خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي یاره رښتیا را باندې څه وایې دا پسرلي ستا نه په څه ښکلي دي او کلي ته راشه مسافر لالیه دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي ستاسو د ټولو د راتګ یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کومه بیا راشي او څومره ملګري چې دي د شاه صاحب سره د پخیر نه پس به بیا مونږه کینو او زمونږ د بانډار به هم په دغه ډول باندې مخ په وړاندې ځي شاه صاحب ستاسو او د ټولو د ملګرو د راتګ ډېره زیاته مننه کومه پخیر راغلی هر کله راشئ د آرټس کونسل کراچۍ زمونږ د مشر د هغو هم ډېره زیاته مننه کومه او بیا ورته وایم احمد شاه صاحب چې دا ستاسو د کلتوري تنوع یا د کلچر ډایورسټي د ټولو نه لوی ثبوت دی چې نن پښتانه هم په آرټس کونسل کراچۍ کې راغونډ شوي دي ما تاسو ته د جرګې خبره کوله
جرګه زمونږ هغه یوازینۍ اداره ده چې په دې کې د دوو قامونو د دوو خیلونو د دوو فریقونو د دوو ملکونو تر دې پورې مسلې او شخړې چې دي هغه ډېر په ښه ډول باندې هوارېږي د جرګې هواره شوې ستونزه په هغې کې دواړه فریقین چې هغه مطمئنې زه غواړم چې د هغې یو وړوکی غوندې نندارتون موږ وکړو د هغې دپاره حاجي بشیر احمد صاحب حاجي امیرګل خروټي صاحب او حاجي تورخان صاحب دیو او د دیو چې څومره ملګري دي هغو ته زه بلنه ورکومه چې د مخکې کټونو ته راشي ځکه چې کټ تکیه او کټکې دا هم زمونږ د کلتور توکي دي نو دغه حاجي صاحبانو ته خواست دی چې سره د خپل شملور قد قامت راشي او د حجرې او بیا د جرګې یو وړه غوندې نمونه موږ ته وړاندې کړي زه خواست کوم بھائی صاحب یہ مائک کائنڈلی آپ یہ مائک دے دے بھائی صاحب نیچے جرګمار کو نو دا د جرګې یو ډوکې غوندې مثال دی تاسو له دې نه خوند واخلئ بیا به دغه غونډه هم داسې مخ په وړاندې بوځو کوم فیصله شوې وه د هغې فیصلې په رڼا کې زه خپل کشر دوست محمد ته سواتی صاحب ته ویم چې هغه فیصله سناو کي د فیصلې نه بعد زمونږ مشر به هغه دوه کسان په اپس کې میلاوي او د هغې نه بعد به جنت ګل صاحب دعا کوي نو اول زه دوست محمد سواتی صاحب ته ویم چې هغه فیصله ووایي د ډیر وخت راسي بدی روانه وه او د دې دواړو ټبرو په زړونو کې یو بل له زړه بداوی و جرګې د دې دواړو ډلو خبرې واورېدې د جرګې مشرانو د دواړو ډلو نه واک اختیار واخیستو د جرګې مشرانو په هر څه ځان پوه کو او د خبرو اترو تر لاره یې نن د دې دواړو ډلو هغه شخړه هواره کړه د کومې د کبله چې د مودو راسي د دې دواړو ډلو دا دواړه ډلې د بدۍ په رنځ اخته وې د جرګې مشرانو د پښتو د روایاتو مطابق دا فیصله وکړه چې د نن نه وروستو به دیو لکه د رونو غوندې ژوند تېروي او که چیرې دیو ته د یو بل نه څه ګیله راپېښېږي نو د جرګې مشران به پې خبروي هرې کومې ډلې چې د جرګې فیصله ماته کړه هغه به د جرګې د فیصلې د سپکاوي په جرم کې ناغه کېږي اوس زه د جرګې یو بل مشر حاجي تورخان صاحب ته خواست کوم چې د نور خیر او د پښتون کام د یووالي لپاره دعا وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء یا الله رب العزت چې د کومو دوو فریقینو په مابین کې کم رنجش کم تکلیف او کومه بدي روانه وه شو چې نن هغه د دې جرګې په برکت سره هغه فاینل ته ورسېده الله رب العزت د دوی په مابین کې اتفاق اتحاد او ورورولي راولي او الله رب العزت د دوی دپاره په مینې او محبت باندې بدله کړي چې ونه هغه د دغه حجرې په برکت باندې حل شوه ډېر محترم رحمت شاه سایل صاحب وایي چې سود مې پچا نشي خپله یو بسری خاوره هم زه ګوره په دې عقله قارون یم پښتون یم او څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپله عنوان خپله مضمون یم پښتون یم نو دا زمونږ د پښتو هغه کلتورو मीडिया वाले हजरात के लिए उम्र दराज से एक मसला अभी इन जरगे के बदौलत इन लोगों के मरहून मिन्नत है ये सब कुछ लोगों का एक बड़ा मसला आ रहा था हुजरे और इन हमारा जो जरगा है रिवायती इनके बुनियाद पर वो मसला ख़त्म हुआ तो ये रिकॉर्ड पे आप लोग ला सकते हैं थैंक यू सो मच उस बा ज आगा दस्तूर जमंगा चीज़ ब्या ब्या वेमा ची शमला कगप तंदी खेगदा द पुख्तनों पर शमला व्याड़ी तारीखुना زمنګ شمله زمنګ تاریخ دی
زمونږ شمله زمونږ کلتور دی او دا زمونږ هغه روایات دي چې د چا په سر باندې دا شمله کېښودی شي هغه واقعي د دستار سړی. اوس به زه په دغه دریځ باندې د دستار مشران راغواړم، هغو ته به موږ باقاعده شمله په سر کوو. نو زه به لومبۍ بلنه ورکوم زمونږ د کراچۍ د لوی جرګې مشر، زمونږ د کراچۍ د پښتنو رښتونې ښکلا او د ماشومتوب نه چې زه د کراچۍ نوم اورم نو د دغه شخصیت نوم ورسره تړلی اورم. ستاسو د لاسونو ډېره پړقا کې سټیج ته راغواړم ډېر محترم شاهي سید صاحب، د لاسونو ډېره پړقا پکار ده چې هغه راشي او زمونږ د پښتني صاحب د صدر آصف خان یوسفزی د لاسه دې خپله دغه شمله په سر کې زمونږ ډېر محترم شاهي سید شاه صاحب. شاه صاحب په خیر راغلی، ستړي مه شئ. ملګرو ته خواست دی چې هغه ملګري دې دلته راشي، دا کرسۍ موږ سره خالي دي، مهرباني وکړئ کوآپریشن به موږ کوو د یو بل سره او د لاسونو ډېره پړقا پکار ده چې شاه صاحب ته موږ هغه تاریخي داستار په سر کو. شاه صاحب خوشحاله اوسئ، ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه کوم جي، خوشحاله اوسئ، ډېره مننه کوم. مهرباني شاه صاحب تاسو به بیا راغواړو جي، ډېره زیاته مهرباني. خان تاسو د راتګ هم ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه کوم. د لاسونو ډېره پړقا پکار ده جي، خوشحاله اوسئ. زمرک خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم. زمونږ د کراچۍ د خاورې د شعر د قلم د ادب او د کتاب مبارز ډېر محترم اجمل خټک کشر صاحب ته بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو ډېره پړقا کې چې هغو هم راشي او زمونږ د صدر صاحب د لاسه دغه خپله شمله په سر کې ډېر محترم اجمل خټک کشر صاحب. اجمل خټک کشر صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو، ستاسو د مینې ستاسو د احترام د لاسونو ډېره پړقا پکار ده جي. आर्ट्स काउंसिल के बहुत मोहतरम सदर साहब अहमद शाह साहब अगर है तो काइंडली उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेज पे आए. अहमद शाह साहब है या नहीं? निश्तरे हाजी هغو موږ سره ډېره زیاته مرسته کړې ده دلته په دغه تالار راکولو کې یا نور هم هغو څنګه چې ما وویل په کلچر ډایورسټي باندې یقین ساتي. په دې بنیاد باندې هغو ټیک ټاک د شملې مستحق دي نو هغو ته به بیا دغه شمله موږ په سر کوو. په دغه شیبو کې زه بلنه ورکوم زمونږ د پښتني صاحب ډېر محترم صدر صاحب ته آصف خان یوسفزی صاحب چې هغو راشي او په لنډو ټکو کې زمونږ په دغه کلتوري ماښام باندې خبره هم وکړي او زمونږ میلمنو ته په خیر راغلی هم ووایي. د ټولو نه مخکې زه راغلي درنو میلمنو ته مشرانو کشرانو ټولو ورونو ته په خیر راغلی ویم او په درناوي ورته سلام پېښ کوم. د هغې نه بعد دلته چې کوم زموږ د مختلف پارټیو د لیډران راغلي مشران په دې کې زموږ سره پیپل پارټۍ والا هم راغلي، جمعیت علما اسلام او د کومې پارټۍ چې کوم مشران لیډران راغلي نو موږ ټول نشو اخیستی. ټولو ته په خیر راغلی ویم او د ټولو شکریا ادا کوم چې د پښتون کلتوري ورځ دې له ښایست ورکړو او دنیا ته یو داسې پیغام ورکړو چې پښتانه یو دي او انشاءالله همیشه به یو وي. لږ د پښتنو د کلچر په حوالې سره به یو څو پوینټونه ووایم او کوشش به کوم چې په اردو کې ووایم چې د میډیا ورته هم پته ولګي د پښتنو چې کوم کلتور دی هغه په څه ډول دی. सबसे पहले मैं मीडिया जितने भी चैनल्स थे हजरात यहाँ पे आए हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और यहाँ पे पख्तूनों के कल्चर को प्रमोट करने में हमारी मदद की और हमारे पैगाम को दुनिया में पहुँचाने के लिए हमारे साथ मदद की, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. उसके बाद पख्तून कल्चर के हवाले से थोड़े से पॉइंट्स थे वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पख्तून की रिहाइश या रहन सहन आदतें वो किस तरह की है. तो सबसे पहले तो कल्चर के हवाले से बात करूंगा कि कल्चर जो है वो किसी भी कौम की एक पहचान होती है. उनके रंग नस्ल, इनकी ज़बान, लिबास, रस्म रिवाज, मज़हब, अक़ीदा, तजर्बा, आदतें, अखलाक, ये सब कुछ जो है ये एक कल्चर डेवलप करती है. इसको कल्चर कहते हैं. ये हर कौम की अलग पहचान होती है. तो कल्चर को भी 3 हिस्सों में लोग डिवाइड करते हैं. د کراچۍ د ټولو پښتنو ته مې دا التجا ده چې که موږ غواړو چې د خپلو اتلانو نه خبر شو، موږ د پیروخان بابا نه خبر شو، موږ د شیرشاه سوري د بیټ نیکه د خوشحاله او د باچا خان نه خبر شو، موږ به خپله ژبه نه پرېږدو. کتابونه موږ ډالۍ کوو. خان عبدالجبار خان سوچ کو موږ کې ویاړه او یې د کشر په مخ کړه یا د غیر په خبره یا
حیثیت مننه کوم خوشاله راځو هر ملګری یو کتاب وایي مګرو د خپل چاړي کړه ورته جوړو دا د خپل خاصه چې موږ ډېر پټو باندې हमारे राजू ने मीडिया मंत्री ये हमारे कल्चरल kita pada hare pana wala jana na राजमुंडा शिदमते राजमुंडा पूरा राजमुंडा सुधारने के ये जिला कल्चरल और राजमुंडा मुझे और इन कंट्रोल के पास का दौर हुआ आखिर मुंडा काफी तरह यार बताओ तो पीछे हटा ले भाई यार अल्लाह का वास्ता मोबाइल नीचे कर ले यार घड़ी ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾನ್ ಸಾಕು ಸಮಂಗ ಜಗದೆ ದಗ ಸಮಂಗ ರಾಜಪೇಟೆ ټول ಮಲ್ಗರು ډیر زیات مننه کوم تصویران ورستو باسه خان دا زمونږ چرته تقریبي مونږ غواړو چې مونږ تقریبي مارکیټ کې دا پوره دنیا ته ورسېږي او همداسې دا زمونږ روایتي کبابو کړيچې لګېدل دي نو پښتانه کباب هم ډېر نه باندې پوره کباب له شور ورکه په دغه کې وته ورګیا په غړو کې ورته ورکه موږ کوم څه دا باندې دا کباب تاسو باندې اجازه موږ د پښتون داس ته شوی کباب तेरा ये तस्वीर को मीडिया के माध्यम से मखसूसी तौर पर मशहूर है वो बड़े अहम तरीके से थैंक यू सो मच सर और बहुत तारीफ क्यों करना हमेशा मौका बोलना दुनिया ته دا پیغام ورکو چې پښتانه د امن د مینې د ښکلا د کلتوري تنوع د کو ایگزیسټنس د ډایورسټي خلک یو ځای کتابونه راته یاد شو او هغه قامونه چې هغه د کتاب سره مینه کوي د قلم سره مینه کوي هغه کله وروسته نه پاتې کېږي هغه قامونه چې په خپله ژبه ننګ نه کوي هغه قامونه به همیش وي په زوال صاحبه ډېره زیاته مننه کوم د ټولو ملګرو د پښتنو ځوانانو ستاسو د مینې ستاسو دغه ثقافتي او کلتوري انداز سبا مشرانو ته خاص کوم چې واپس راځي موږ بیا دغه ځای نه زموږ د ځای نه تمام ورته مننه کوم خاص مې دا دی چې بیا خپل څوکو ته راشئ موږ به هم د دغه ځای نه زمونږ پرې شوې لړۍ ته بیا دوام ورکوو دغه زمونږ پښتانه دي څنګه چې ما تاسو ته وویل که موږ غواړو چې موږ د امن د پرمختګ او د مینې په لور باندې لاړ شو یوازینۍ لاره ده چې موږ به اوس هغه وایي چې ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي څوک چې د خپل ځیرک او برکتي قلم په بنیاد باندې د کراچۍ د دردېدلي جړېدلي او ځپلي پښتون هر ایشو هر ستونزه په ډېر ښه انداز باندې اډرس کوي یو ډېر ښه کالم نګار یو ډېر جوور او رسا فکر ستاسو د لاسونو پړقا کې بلنه ورکوم اجمل خټک کشر صاحب ته عزیزانو دوستانو ملګرو زما په خام فکر او په خیال کې په موروثي حالاتو کې درې اهم موضوعات دي باید چې د قام مشران
कशरान पोहान अदिबान और सियासतदान दी तरफ ता तवज्जो वर्की योदा ची आया मुंगा पाकिस्तानियान यू और कना द्वयमदा ची कम मसलकी मदरसों के माशुमान तालिब इल्मान तालीम हासिल दागई मुस्तकबिल मसली और दागई द मुस्तकबिल को बुनियाद बानी दो द पख्तून काम और द मिलत और द वतन मुस्तकबिल से भी द्रियम दा खबरा ची मसलकी मदरसों जिहादी कल्चर और मसलकी द तबलीग द वजना पख्तून कल्चर का पख्तून रिवायात का पख्तून तारीख का सुमरा नुकसानात मिलाशरी और सुमरा असरात पे दे अचवली दी माता द अख्तर अली अख्तर साहब योगा शिरोन रायालीगी अगवई यौ कदा दीनी तशरीह गलत कवी बल द आईनी तशरीह गलत कवी और मुलात और द खपल हवस सड़वी द माजबिन तशरीह गलत कवी जमंग तशरीहात गलत शवी दी बायत चिदामंगा सही को यौजल बिया د بیلابیلو ګوندونو سره تړلي فکرونه چې د هرې پارټۍ ملګري راغلي دي دا پښتون کلتوري ماښام دی او هغه زمونږ پښتانه دي ډېره زیاته مننه کوو زمونږ چې کومې خویندې راغلي دي مېرمنې د هغو هم ډېره زیاته مننه کومه که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه زه دغه کلي یم دغه زما کلی دی هغه چې دار پټي په بوډۍ مماڼې دي هغه چې ګورګور پکې ځای په ځای ولاړ دي هغه چې ځنګل پکې د جاډو راختلی دی زه دغه کلي یم دغه زما کلی دی آغا چی ختمی دیوالنا یہ پگتو دی آغا چی تپنی پو بشانو پخٹو دی آغا چی ہر بود کے نگو دور والے دے زد دغا کریم دغا زما کرے دے آغا چی اجری پکی لرو منگا شمدی لرو آغا چی تصویرا پکی وڑی اوسلی لرو آغا چی پخٹا دا پختو کیا خٹلے دے زد دغا کریم دغا زما کرے او د دې نه پس به ډېر محترم راشد خان راشد راغواړم ستاسو د لاسونو پړقا پکار ده سرور شمال صاحب जुदा जुदा रंगुना द पख्तून द सकाफत की जुदा जुदा रंगुना द पख्तून द सकाफत की प्रति मोहब्बत की प्रति पहलियों की निफाने द मोहब्बत की जुदा जुदा रंगुना द प्रोग्राम शुरू दे राजा बाजार राजा कराची के 8 कौंसिल में हम अपनी पख्तून कल्चर के बारे में कुछ बातें करें और अपनी सकाफत की कुछ चीजें कुछ आइटम आपको पेश करें। पख्तून कल्चर है सकाफत जिसको आप हम अफगान पठान पश्तून पख्तून के नाम से जाने जाते हैं वो एक बहुत बड़ी सकाफत के मालिक है। हमारी सकाफत पख्तून वली है। पख्तून का अगर नस्ली माना मैं इस मौके पे न करूं तो ये ज्यादती होगा। पख्तून का पीर का मतलब है पत, खीर का मतलब है फेगड़ा, तीर का मतलब है सुरजन, वो का मतलब है वफा और नून का मतलब है नटो। अब अगर उर्दू बोलने वाले इस बात को न समझे तो बदकिस्मती होगी।
पख्तूनों की कल्चर है। हम इस कल्चर और रिवायात में उजरा हमारी एक ऐसी निशानी है। ये हुजरा क्या है? सिंध में इसको औतार कहते हैं, कराची में नहीं है ये चीज, लेकिन पख्तून रिवायत में हुजरा है। हुजरे में किसी भी खानादान, चाहे वो सैयद हो, खान हो, फिर हेल हो, वस्ती हो, मियाँगान, जो भी हो, उनका अपना अपना उजरा होता है। उस उजरे का अपना एक नस्ल होता है। उस उजरे के अपने रिवायात होते हैं। उस उजरे में पूरे कबीले के हर बंदा इस मेंबर होता है। वो लोग अपने उस उजरे में चंद दो चार बड़ों को अपना बड़ा मान लेते हैं।